نفر و چې ملګری شهید شوی و. یو کال وروسته د همدغه ملګري له شمارې ورته زنګ راغی. دی وایي کله مې چې ټلیفون پورته کړ یو ماشوم راته وویل چې کاکا زه بایسکل غواړم. ما ورته وویل چې سمه ده دروړم یې خو زه دې وپېژندم که نه. ماشوم وویل چې نه خو پلار مې راته ویل که دې شیان په کارېدل دغه شمارې ته زنګ کوه درته راوړي به یې. ملګرتیا او مینه په غټ باور کیږي. شهیدان ملګري له یاده ونه باسئ. یقینا د ځمکې پر سر له دوی بهترین خلک نه وو. رب دې موږ د دوی وینو ته وفاداره جوړ کړي، نه خیانت کوونکي. نصرت وفا لیکي یو زلمی ملګری مو د معمول خلاف ډیر خوش ښکارېده. یو ملګري ته ور په غوږ شو ته دعا کوه. کورنۍ مې شاید زما د خوښې ځای کښې کوزده راته وکړي. د ماښام راتګ د همدې ورځې لمن ورټوله کړه. تیاره ماښام همغه زلمی او څو نور ملګري د عملیاتو لپاره لاړل. د فضا د خرابوالي له کبله عملیات ونه شول. دوی بیرته راستانه او په یو کور کې د دمې لپاره دېره شول. د شپې ناوخته د خارجي او داخلي داړه مارانو د چاپې ښکار شول. همغه زلمی او ملګري یې شهیدان وو. سهار مو د شهید زلمي کورنۍ ته په دې ټلیفون وکړ چې د زلمي شهید له شهادته یې خبر کړو. خو د ټلیفون له اوچتېدو سره یې وار مخکې کړ. ویلي زیری دې وي کوزده مو ورته وکړه. ملګري د خبرو توان له لاسه ورکړ. ټلیفون یې قطع کړ. خدایه قرباني یې قبولې کړي. قاري یحیی تکل لیکي هغه شهید چې په فراق مې بې دریغه اوښکې تویې کړي. په کورنۍ مو یې داسې وخت د د شهادت زیری وکړ چې د پلار او تره لاسونه او پښې یې په خټو ککړ وو. خټې د شهید د هغو کوټې وې چې میاشت شل شپې وروسته یې د ده او ناوکۍ لپاره تیارېدله. چې کله مهاجره کښې خاورو ته وسپاره مازدیګر ناوخته و. د تګ جرأت مې نه شوی کولی. خلک خواره واره شول. زه او یو ملګری د قبر خواته ولاړ وو. د قبر سر ته یې یو بوډا سر په زنګون زبون وهلی ناست و. ما فکر وکړ چې شاید پلار به یې وي. چې پوښتنه مو وکړه خو سر یې و د هغه ناوکۍ پلار چې له خپل محبوب سره یې له دیدن مخ ته کونډه شوه. زمونږ د یو شهید شوي استشهادي ملګري ورور کیسه کوله. وایي د کور دروازه به هره شپه اخیر کښې ما بندوله او سهار به جومات ته وختي پاڅېدم چې کتل به مې دروازه به خلاصه وه. وایي یوه شپه انتظار شوم چې دا څه قصه ده. وایي چې د شپې مې کتل مور مې د باندې ووته. وایي زه ورپسې ووتم چې ګورم مور مې استشهادي ورور ته غږونه کوي. وایي ما ورته غږ کړ چې ګوره مورې مبشر شهید شوی ده نور نه هغه هیر کړه. وایي زویه هره شپه راپاڅم او دا فکر کوم چې کیدی شي راغلی وي د باندې به یخنۍ ته ناست وي. هره شپه دلته کښېنم چې ګوندې نن راشي او نن راشي. د زوی مې نه مړی ولیده نه یې چېرته قبر شته. زړه مې نه مني چې شهید ده یوه ورځ به خامخا راځي. میندې لا تر اوسه د شهیدو بچیانو د راتګ په انتظار دي. که مو خیانت وکړ قسم په خدای جل جلاله چې الله تعالی به دردناکه سزا درکړي هم په